بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اوس ورډ ته. دلته به زه راسم چې لیکنه وکړم. مثلا راغلم لیکنه وکړم. کنټرول A. دې ته به راسم یو ډیزاین به هم ورکړم. دا ډیزاین ورکړم، لږ مې سایز ورته غټ کړم او بولډ بیا هم کړم. بل راغلم دلته به یو شیپ راوړم. اوس ته د شیپ سټایل وګوره، دا 2014 سایز ورډ دی. د شیپ سټایل به دا شکل جوړ دی. دا اول زر ته راځم. سمارټ آرټ بیا بل ډول دی. ګوره په دا د ډیزاینونه دی. ته کولی شې په دې باندې لیکنه وکړې. ته اوس په کوم ډیزاین لیکنه کوې؟ په دا ډیزاین کلیک یې کوه. دلته راسه، ما چې خپل لیکنه وکړم. مثلا دلته راځم، نوم لیکم ولي محمد. صحیح شو؟ په هغه ډول لیکنه راغله که نه؟ راغله. او اوس به دا راوړو چې دلته به یې راوړو. دا ساحه چې موږ ته معلوم شي. اوس دغه 2014 زه غواړم چې په 2003 باندې واړم. ډبل ته کلیک وکړې. ګوره دې دواړو دغه دی چیک اکسیسیبیلیټي مخکې تا ته خبر درکوي چې دغه تغیرات راځي ستا په لیکنه کې، او چیک کیپیبلیټي بیا وروسته معلومات. څنګه 2000 په 2013 باندې راغله، په هغه کې خو ځینې شیان نه وه، کار نه کوي ځینې شیان. که 2003 ته غواړې په 2013 باندې واړی، خو هم ځینې شیان کار نه کوي، ځکه هلته ځینې شیان نه وو، اضافه ترې بې اضافه شوي. بس په دې باندې زه کلیک کوم، به تا ته خبر درکوي په دغه شیان کې دغه راځي. په الټ میسینګ الټ ټکسټ، دلته چې تا خط لیکلی په دغه خط کې تغییر راځي، او بل په بل یې بېرته هغه خط شولی دی. صحیح شو؟ په دغه خط کې تغییر راځي. که ته ورته وایې چې څنګه وکړه وروسته معلومات راکړه، نو دلته چې کلیک وکړې، دلته راسه چیک کیپیبلیټي. ګوره تا ته معلومات راکړي. زه ورته وایم چې دا لیکنه څنګه وکړم. دا لیکنه زه راځم په 2003 باندې ثبتوم، په دغه درې تغیرات پکښې دي. ګوره درې تغیرات یې کړي. که ته ورته وایې چې زه په 2003 نه په 2007 کې ثبتوم، وایي دوه تغیرات دي. هغه یې ولې ځکه هغه کې هغه دا شیان نه وه. اوس چې پروګرام مخکې راتلی، بس ځینې شیان اضافه کېږي، شنو ډول اضافه کېږي. او که دلته کلیک وکړې، ته ورته دا لیکنه زه په 2010 باندې ثبتوم، اوس زه راځم دا لیکنه چې کړم 2003 باندې ثبتوم. تا خو شیپونه د دې سټایلونه تاسې وګوره، اوس به داسې ډول دی. او دلته راسئ سمارټ آرټ انزرټ ونیو، د دې سټایلونه اوس څنګه ډارک، دا به دواړه واوړي، او ځینې شیان به غیر فعال شي، ځکه هغه په 2013 په 2003 کې نه وه. نو ته به راسئ چې یوازې بس کې دا لیکنه په ډیسکټاپ باندې. دلته به راسئ، په دې باندې به کلیک وکړې، 2003 باندې راځي. وګوره ورډ 2003 دا به سیو کړي. ګوره چیک کیپیبلیټي وروسته معلومات راکړي که نه؟ وروسته دا وروسته معلومات راکړي. نور تا کنټینیو کړي، تا ته دغه تغیرات پکښې راځي. ګوره د لیکنې ډیزاین یې څه شکل شي. اوس دغه شیپ باندې کلیک کوم، راځم د دې شیپ دغه د دې شیپ شکلونه مخکې دا رقم دا رقم بس دلته چې موږ کله لیکنه کړې وه دا رقم. ګوره هغه ته سپین رنګ ورکړی، زه کنټرول یې کوم، دې ته به زه مازې رنګ ورکړم، رنګ ورته سور رنګ وي. زه به یې لږ دا سایز غټ کړم چې پټ دی که څنګه. ګوره ستا په څنګه ډول راغلی ده، سپین رنګ یې ورکړی دی. کوم رنګ یې ورکړی دی؟ سپین رنګ. وینېستې؟ کنټرول A، دا هم سور رنګ، رنګ تاثیر ورباندې. اوس به راسم د دې سټایلونه به درته وګورم. انزرټ ورډ آرټ، دا مخکې دا رقم سټایل نه و. ګوره دا په څه کې دي؟ په 2003 کې دي. 2003 کې بیا داسې سټایلونه وه. ته اوس غواړې چې د هغه ته داسې یو سټایل ورکړې، په 2003 کې ته کېږي، دا په دې کې هېڅ کې نه کېږي. نو دا لیکنې چې تا کړې ده، کنټرول A ووهه، کنټرول X، نو دلته راسه کلیک وکړه. په کوم ډیزاین یې ته راولې، په دا ډیزاین ما دې لیکنه پیسټ کړه. کنټرول V، ګوره هغه نوم راغلی که نه؟ اوکې، په هغسې ډول جوړ شو که نه شو؟ دلته چې کلیک وکړې، فارمټ ته راسه، دغه سټایل ډېر سټایل ټیپ کړی. صحیح شو؟ دا شکل هر شکل چې غواړې.
اوس دا لیکنه تا د چا درکړې ده په 2003 کې ته غواړې بېرته په 2014 واړی یا په 2014 دلته وګورځي بیا زه شیان کار نه کوي اوس وګوره دا کار نه کوي سکرین شاټ په 2003 کې مو کار کېده اوس ټوله غیر فعال ده دلته چې راسي په کوم ویډیو کې ګوره دا غیر فعال ده وګوره دلته راسي دا برخه غیر فعال وایي دا چې شو دا کمانډ اوس کار نه کوي ته اوس دا لیکنه غواړم بېرته 2003 ته واړوم دا موډ مخکې و کنورټي موډ دا مخکې نه و دا اوس اضافه شوی و دې باندې به کلیک وکړې دا به ایس کې بېرته بیا په 2014 باندې راوړی ګوره لیکنې کې تغیر راغلی که نه راغلی اوس د دې سټایل نه و دې سټایل مې بېرته واوښتی انسرټ بېرته هغه پخواني هلته واوښته که ورنوښته دې شیپ سټایل ته راځم ډیزاین بېرته پخواني هلته واوښته که ورنوښته او هغه شیان دلته کار شروع کړي که نه کړي وګوره دې مخکې کار کوي یا دلته چې راغلی دې مخکې څه ویل چې کار نه کېده اوس زه راسم اوس خط انتخاب کوم فعال وساتم صحیح دی ځکه دا 2003 لیکنه بېرته موږ په 2014 باندې واړو بل د هغه څخه وروسته لرو ورژنز په دې کې بیا هغه لیکنې ثبت کېږي چې تا نه یې ثبت کړي اوس مثلا دا لیکنه موږ وکړه زه یې نه ثبتوم مهمه لیکنه او تا ثبت نه کړه ولاړه دا هر لس دقیقې وروسته چې کېږي ثبتېږي خو دا لس دقیقې وخت یې ډېر دی موږ به دا وخت ورته راکم د هغه دپاره به راسي اپشن ته اپشن چې کله راغلی دلته به سیم ته راسي دغه لس وینې یوري اټو ریکور انفارمیشن فایل لس لیکلي صفر ځینې خراب کړي اوس راز دا وتړه خلاص دلته چې تا هر څومره لیکنې کړي یې ثبت کړي دي نه یې هغه به دا ځای کې ثبتېږي اوس نه ثبتېږي هغه ته کوه چې پسې وروسته ثبتېږي چې دا لیکنه وکړي ویې ګورو دې سره یوه دقیقه چې تېره شي بیا لیکل کېږي ښه داسې به وکړه دا به زه بېرته کلوز کړم راغلم ورډ مې خلاص کړم داسې مو کله خلاص دلته به لیکنه وکړم دا لیکنه مې کنټرول ای سور رنګ مې ورکړي اندازه مې ورته غټه کړه او سایز مې سټایل مې داسې ډول راغلی که نه دا لیکنه وکړه نه ثبتوم ټول ثبت مې نه کړ یوه دقیقه وروسته خپله ثبتېږي چیرې چې کله راناستم ثبت شوی دی که نه خلاص ور هغه راغلی که نه موږ خو نه ثبت کړی خو هلته خپله ثبتېږي اوس یې راسه ثبت کړه چیرې ثبت دی ډسکټاپ نوم یې ورته بدل کړه دا نوم اوس راسه هغه لیکنه خلاص دا موږ ثبت وکړو نو دا یو ځل څومره وخت پاتې کېږي دا نو سره وخت تا ډیلیټول ته راوخت پاتې کېږي راغلی دی که نه او وروسته که تا غوښتل چې ډیلیټ یې کړو اوس دا لیکنه موږ راویستې مو کړو دلته بیا ځینې وخت لاندې به اپشن ډیلیټ آل ریکورډ فایلز اټو ریکورډ فایلز دلته چې تا څومره مثلا دا باندې راغله ډېر څومره سل ته ورسېده ته غواړې چې دا ډېر لیسته کې ډیلیټ یې کړې دلته چې کله راغله اوس هغه اپشن نه راوړي تر دې لاندې دلته یو بل اپشن راوړي چې ډېر شي بس پر هغه کلیک وکړه ټول ډیلیټ که هغه لاندې دلته چې بیا کلیک وکړه دغه نه دی داسې انتخاب یې کړه چې په کلیک باندې وکړه ډیلیټ ونی چې لیکلی دی ډیلیټ اوس راځئ ستا هلته چې ولاړې دلته چې په کلیک وکړه دلته دې ځای څخه هم وباسي او اوس نه هلته شته نه هلته پورته دې مثال خلاص نه د هغه څخه وروسته لرو پراپرټیز په دې پراپرټیز ته چې کله کلیک وکړئ اول لرو شو ډاکومنټ پینل په شو ډاکومنټ پینل کې ځینې شیان ته کولی شئ چې داخله کړئ دلته یې تا ته وایي نوم دی اتر لیکوال څوک دی ته مثلا ورته وایه چې علي خپل نوم ورکوې
ستا عنوان څه دی دلته راسې عنوان وکړي مثلا لرنینګ دی سبجیکټ چې دی کوم مضمون د انګلیش دی کیورډز مې خفا پورې کوم دی پی ان دی انګلیش دی کومه کټګوري ده بس هغه ورته وکړي سټیټس حالات یې څنګه دي ښه دي کمنټ تبصرې ته وایي مې په فیسبوک کې یو ویډیو دی کمنټ کړی نظر یې وکړی تبصره وکړی دلته کولی شي چې this note is good for basic learners د لومړنیو زده کوونکو لپاره دا ښه دی بس دا سره سم اوس بیا ستا په کار شي د دې کار چې دا چې کوم معلومات ولیکل دلته راغلی چپاک لیک وکړه پراپرټیز ته راسه دلته وګوره په سمري کې اشیاء راغلي که نه اشیاء موږ راته ورکړه که نه دا چې پاتې دي دا بیا دلیل ورته داخلوي که منیجر یې څوک وي دا ورته ورکړې کټګوري یې پاتې ورته هغه موږ ورنه کړه هایپر لینک دا ستا نوټ چې پیدا کېږي دا راځي لیک ورکړی دا پورې لیک ورکړی صحیح شو دا ورکړي اوس دا لیکنې چې ته کله ثبت کړې ته راغلې دا لیکنې ثبت ته یې بل څوک هم انګلیس وګوره تکلیف دلته ورنږدې څوک اثر لیکل د لیکوال ټایټل لرنینګ سبجیکټ انګلیش تبصره لاندې لیکلی دی وینسئ نه ټوله شیان بل دا لیکنه چې زه کله ثبتوم دا په کوم شکل ده اوس دا د آیکن په شکل ده وګورئ دا آیکن معلومېږي که نه معلومېږي زه ورته هم دا لیکنه ما د تمرینیل په شکل ثبت کړه نو بیا بل ته کلیک وکړئ پراپرټیز ته به راسئ دغه تمرینیل به چې کې ورسره انتخاب یې کړئ سمري کې تمرینیل سیو تمرینیل فار آل بیس آل ورډ ډاکومنټ اوس راسئ لیکنه ثبت ډیسکټاپ باندې ثبتوم په ګوګل تمرینیل په شکل ثبت شو دغه تمرینیل وایي وګوره آیکن یې معلومېږي هغه لیکنه چې پکې شوې ده هغه صحیح شو او پات شو د نون پراپرټیز دا تاسې خپله داخلولی شئ بیا پات شو معلومېږي دا نه چې پات دا ورته ورکړئ او سټیټکس دې باندې تاسو ښیي چې دا څه وخت جوړ شوی دی په دغه وجه باندې جوړ شو څه وخت تغییر پکې راغلی په دا باندې څه وخت لاسرسی ورته وشو په دا باندې دا ټول درته لیکې راځي بل دلته تا ته وایي دا څو صفحې دي 10 صفحې دي څو پاراګراف دي نه پاراګراف دي څو لیکې دي څو ورډ دي څو تورې دي کړه معلومات ټول معلومات او ورځو کانټینټ ته کانټینټ کې وګوره ټایټل مو څه دی لاندې لیکلی دی او کاسټوم ته راځي خپل په خوښه جوړوي ته مثلا کتاب ته ولیکې دا بل چا وکتې دا چیکډ بای انتخاب کړه ته راسې ویډیو وکړې مثلا چا وکتې احمد وکړه اړې ګوره چیکډ بای احمد کتلی بس دا ټول کټګوریان دي خپل په خوښه انتخابولی شي د هغه ایډیټر یې څوک و همدلته کلیک وکړه مثلا ایډیټر چې و هغه جاوید په دې لیکنه کې چا ایډیټ کړی نوم ورته ولیکه اړې پر ایډیټر هغه راغلی دا یې ته راوړی ګوره تاریخ هم راوړلی شي ډیټ راته راکړه دلته ډیټ راچوئ نمبر د یس و نو وګوره زه بل څه شي ورته وکړم په دې کې مثلا داسې راځو دا پروجیکټ دی که نه دی یعنې دا زه ورته هم ووایس راله که نه راله بل راځو دا ترلاسه ریسیوډ فرام د چا ترلاسه کړی ریکارډ بای ټول ورکولی شي سورس سټیټ یې څنګه دی سرچینه لري که نه لري زه له هېڅ انتخاب کړی که نه مثلا سټیټ یې نه دی دلته یې دلته راسه ټلیفون نمبر نه لري نو انتخاب کړی ټلیفون نو راغلی که نه اوس دا هر څه خصوصیات چې راغله دا به کلیک سره دا د لیکنې سره راځي دې چې چپه کلیک وکړې دا لیکنې باندې دلته راسه پراپرټیز اوس راسه ډیټیلز په دې کې وګوره
هغه ژبه چې موږ ورکړې او کمنټ چې موږ ورکړی دي لیکوال هغه دی دا دی راځه دغسې تلیفون شمېره ټول هغه شیان چې موږ راته ورکړل دلته راځي زه په یو بل څوک کې لیدلی شي